بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ستاسو کوربه شاجي ګل سباون. ګرانو مینوالو په دې وخت کې په ملکن سواد کې یو چې تاسو د ښکلې فضا او ښکلې منظر غیر چاپیره وینئ چې ښکلی غر دی او ډېر ښکلی ځای دی چې دلته زموږ سره ملګري دي چې شپونکیان دي او هغوی بزې هم ساتي غیر چاپیره تاسو وینئ او ملکانو ډیره مزه کوي چې لاندې ګر سره نږدې یو ملکان بجلیګر سره نږدې یو نو مینوالو ستاسو سره دا د مرګرو تعارف کوو چې وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی. ښه دی شکر دی. څه نوم دی وروره؟ افضل د کوم ځای؟ د جابانو. د جابانو. او بيزي ساتي؟ بيزي ساتو. کونکیان یې؟ نو څنګه مینوالو ته به یو څو شعرونه یا ټپې ډالۍ کې یو مینوالو ته ګرانو مینوالو زمونږ د ګران مرګري افضل شپونکي تاسو یو څو ټپې واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرګري څنګه حال خیر دی؟ خیر دی. صحت یې ښه دی؟ ښه دی شکر دی برابر یو ښه یو. نو ته مینوالو ته ټپې کې که نه؟ ټپې یاره داسې اوس دې وخت کې لکه نه راځي که نه ټپې به مې درته کړې وو دې وخت کې نه راځي اورې وکړو زموږ ملکن کې یاره ګرانو مینوالو ټولو ته سلامونه. رورا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال خیر دی جی تاسو ښه شکر دی خیر خیریت. رورا څه دی نوم دی؟ محمد فضل امینو. محمد فضل امینو. فضل امینو د کوم ځای؟ د لون خوړه. د لون خوړه. دلته څنګه راغلی؟ بس ګاډی چلو ما دې ملکن کې تیرې کوم. ښه ګاډی چلې. ښه دا مخامخ ګاډی ولاړ دا تا ودرولې؟ او جی او ښه څنګه حال دی؟ ښه مشکور. نو مینوالو ته به یو څو ټپې ډالۍ کې که نه؟ ګرانو مینوالو د فضل امین نه تاسو ته یو څو ټپې او یا غزلې ډالۍ. د سترګو تور دړ ټکورنو په زوره زوره جړاتا پسې کوما تا ماته سوي زما ارشنو ماته غا خبره بیا وکا چې زما مسافر مو وجن خاوندنو پزن کدن کې د وطن ارمان کوینا مسافر نه په خیر رالینو خواله میرا شچ تڼیا او دې وتړما ته چې رپورټ کې کله کوشنو زبد ولاسی درته سلام او یار کوما سمد دوانو سترګو تورنو د زړه ټکور لیونه در پسې یما ناز چې تور لکه د سکورې ما د تور سترګو پانګار خطل یما مړ پتا یم اشنا شابغې ګل رازا ز خوستا یم اشنا شابغې ګل رازا رازا چې یو شور کې بانو جړاونا مړ پتا یم اشنا شابغې ګل رازا ز خوستا یم اشنا شابغې ګل رازا. مینوالو د فضل امین نه بل غزل. ګرانو مینوالو السلام علیکم. وعلیکم. مسافر رونی کو په وطن ټولو ته سپیشل دوا سلام. وعلیکم السلام. دی وخت کې د ملکن په دې سر کې ډېره ښکلې سیندري ده او تاسو ته به داسې یو ښکلې غوندې غزل ډالۍ کړو څه به خراب وي څه به سم وي خو لکه زموږ خپل جذبه کوي نو موږ وایو چې ستاسو به راسره شریک کړئ. مینوالو ته ډالۍ. دا ستا چې زړه پر هر دی دا زما چې زړه پر هر دی پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے دا خاور د پختون دا زل دا سوای دا خاور د پختون دا زل دا سوای دا خاور د پختون دا زل دا سوای دا زل دا سوای دی خاور پختنه باندې د ډیرو خلکو شر دی پتا کله خبر دی هم پما کله خبر دی دا ستا چې زړه پر هر دی دا زما چې زړه پر هر دی پتا کله خبر دی هم پما کله خبر دی
رنزی گود یو بل د محبت د ژوند دپاره رنزي ګود یو بل د محبت د ژوند دپاره رنزی گود یو بل د محبت د ژوند دپاره محبت د ژوند دپاره پتا د چا نظر دے هم پما د چا نظر دے پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے داستا چې زړه پر هر دے دا زما چې زړه پر هر دے پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے نن بدوان زور کی بد یار خوالا تبه ګور چې دیړه ورکوي چالا زما دومره د پخپل جانان یقینا چې زما پسر بدر کی جواب تعالی تنها په مرګ دې مړ شو خو په داسې مرګ دې نمرو تنها په مرګ دې مړ شو خو په داسې مرګ دې نمرو تنها په مرګ دې مړ شو خو په داسې مرګ دې نمرو چې پروت د تنې نه د چا خپاو د چا سر دې پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے داستا چې زړه پر هر دے دا زما چې زړه پر هر دے پتا کله خبر دے هم پما کله خبر دے معافي غواړو مرګرو رباب منګې نشته هسې د خولې وینا ده څه خراب او څه سم راځي خو بس خپل مړه کې جذبه و د ملکن دې سر کې ودرېدو دا د ما رور ملګری دی موږ د یو بل سره ډېر د وخت نه پېژنګلو ده او بس نن را کوزېدم دې ملکن باندې دوی ودرېږو به خامخا نو بس ودرېدم څو ټکي مې ته وویلې تاسو ته دا ډالۍ دا تاسو ته دا ډالۍ او الله هم ښه ده او باد ساته او که مسافر یې الله خپل وطن ته د راتلو په خیر خیریت ښځو خبره الله هم په ډکه منګول راوله ډکه منګول مو الله خپل کورونو ته راوله او موږ ته هم دعا کوو موږ هم دعا کوو ښه ده او آباد اوسئ السلام علیکم